په دوحه کې د افغانستان د اسلامي امارات او امریکا ترمنځ د خبرو جزئیات ښکاره شول. دا چې په دغه خبرو کې څه ویل شوي دي، څه شوي دي، جزئیات سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ وفد چې د مالیې وزارت او د افغانستان بانک پر استازو سربیره په قطر کې د افغانستان سفارت او سیاسي دفتر مسؤلینو هم ګډون درلودو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ او ورسره د مختلفو ادارو 15 کسیزه لوړ رتبه پلاوي سره 2 ورځې پرله پسې د اجتماعي او بېلابېلو تخنیکي کمیټو په سطحه خبرې وکړي. د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړونې په دغه لاره کې د عملي قدمونو اخیستلو، تورو لیستونو او بندیزونو لرې کولو، د افغانستان بانک زیرمو آزادولو، د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو، مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او بشري حقونو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان اسلامي امارات یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته او بانکي زیرمې خلاصې شي، تر څو افغانان د بهرنیو مرستو پرته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هره برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات وو چې بحث ورباندې وشو. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لرې شوي دي او معاملات ورته اسانه شوي، یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړه لوریو د دا ډول ناستو تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.